بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه دوې ښځې لرم، د دواړو فرق راڅخه کېږي. زړه مې د یوې ته نه غواړي او د بلې سره خوشحاله یم. زه څومره قدر مکلف یم زما په طاقت نه ده. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې عدل د ښځو په منځ کې فرض دی. البته هغه د زړه محبت چې د سړي په اختیار کې نه دی، په دې مکلف نه دی. څومره وخت چې د یوې ښځې سره تېروي هغومره وخت به د بلې ښځې سره تېروي. یوه شپه به د یوې سره یې، یوه به د بلې سره یې، په کالو کې به یې فرق نه کوي، په خوراک کې به یې فرق نه کوي. حتی داسې جزیه له علما راوړي، وایي که چیرې دواړې په یوه ورځ وفات سي، لا به داسې نه کوي چې دا یوه مخکې وباسي دا یوه وروسته. دا د ښه وضاحت دپاره وایي. وایي په سرای کې به بله دروازه ورکوي، دیوال به نړوي، دواړې به په یو وخت باسي. مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله هغه به د ښځو تر منځ دومره عدل کاوه چې هندوانه به یې پر منځ نیمۍ کړه، تلل به یې هسې نه چې د یوې د درنه سي. دومره قدر عدل لازمي دی. او په دې اړه باندې احادیث راغلي دي، د قیامت په ورځ باندې سخت سخت عذابونه سته. نو د دې دپاره ته د دې ښځو تر منځ هیڅ فرق مه کوه. په دې دې الله نیسي، الله سزا درکړي. کوشش وکړه د زړه محبت په دې دې الله نه نیسي. ظاهرا کړه وړه ناسته وخت مصرف دا په یوه اندازه کوه بس. او حال دا چې زموږ د خو منطقوي او هغه اصطلاحي دا رواج چې یوې ښځې د یو چا سره وخت تېر کړي، کلونه کلونه خوارۍ ستړیاوې زحمتونه، خپل ژوند یې ده ته وقف کړي. ښځه خو چې واده سي څو کاله د خاوند سره تیر کړي، نو بیا ښځه خو داسې نه ده چې ولاړه سي بل میړه وکړي. ته که ستا ښه خو یې، که بد خو یې، که مسکین یې، که بډای یې، که هر څنګه یې د سر د سره کښته کړی دی، ته خو بله لار لرې، بل واده کوې. د دې پر حال شفقت وکړه. دا هم یو انسان ده، ستا سره کلونه وخت تېر کړی دی، د دې دپاره بله لاره نسته. او که چیرې د دې دپاره د بل خاوند کولو، جلا کور جوړولو، جلا خوشحاله کولو، د دې د ژوند ټولې سترګې تاته دي. تم دا فکر وکړه، دا سوچ وکړه. نو حتما معلومه خبره ده چې یوه مېرمن یو چا نوې په نکاح کړي، نو بیا یې میل دې ته ډېري، نو د هغې ژوند ته، د هغې قربانۍ ته چې ټول قریبان هر څه یې پر تا پرې ایښي دي. او هر څه چې ته وایه، که لږ خوراک ورکوې، که ډېر خوراک ورکوې، او که ښه کالي ورکوې، که بد کالي ورکوې، په تمامو حالاتو کې ستا تابع ده. نو ته هم شفقت وکړه او د دې حق په هغه مه خوره. او ته په دې پوه شه چې دا ښځه هر څه قبلوي، دا نه ده قبوله چې د دې خاوند دې بل څوک واخلي. د هغه زړې ښځې او د زړې مېرمنې په خوله که څه وایي که نه وایي، دا غر غوندې پر سر برابر دی چې ته د دې د بنې یا د بلې مېرمنې سره یې. او چې د دې حق یې هغه خو بیا بیخي نسي زغملی. نو بس هغه د زړه آه د پسې کېږي، په دې خبر سه. او که یو ورځ آه د الله په دربار کې وکړي او هغه شرایع ستا په حق کې قبوله سوه، تا د دې حق په بلې خوړلی و، نو بیا کېدلی سي الله دې په دنیا کې هم راونیسي او سخته سزا درکړي. د هر مظلوم آه او د هر بنده او د الله د هر مخلوق زړه ته ګوره، د هغه حق ته ګوره، پر دا خپل ګریوان او پر دا خپل زړه ګوتې کښېږده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.